پاکستان په وړاندې مقاومت وکړي. نعره تکبیر. الله اکبر. طالبان په قراره نکینی د ملي امنیت ځانګړي ځواک یا GDI د پاکستان پر خلاف جګړې لپاره صفري نقطې ته روان شول. جزئیات یې له خپلې خولې واورئ او د مهربانۍ له مخې سبا میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. السلام علیکم یارانو. دا ملګري چې تاسې ګورئ دا روان دي د پاکستان جنګ ته او پاکستان چې کوم دی نو افغانستان په خاوره باندې تجاوز کړی ده. وطن مجاهد سره مرکه کوو. کابل اوسېدونکی یم او په پاکستان باندې جنګ ده انشاءالله الحمدلله. دغه خاوره به موږ نه ورته پرېږدو پاکستان ځواکونو ته. او د افغانستان اسلامي امارت مجاهدین تیار دي چې د پاکستان په وړاندې مقاومت وکړي. نعره تکبیر. الله اکبر. هیره دې نه وي چې تر دې مخکې هم طالبانو بېلابېل قطعاتو ته لعل پورې ته د تګ او جګړې ته د تیارسۍ امر شوی و. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د دفاع وزارت ویان ویلي چې طالب جنګیالیو د ډیورنډ په کرښه د پاکستان د پوځ له لوري د کتارو او د موانعو د جوړولو مخنیوی کړی دی. د دوو طالب چارواکو د نوم د نه ښودلو د شرط د رویټرز اژانس ته ویلي چې طالبان او پاکستاني ځواکونه د دغې سرحدي پیښې په خاطر سره مخامخ شوي او حالات خطرناک دي. دوی زیاته کړې چې د پیښې وروسته د پاکستان لخوا څخه د کونړ په ولایت هم هاوان مرمۍ ویشتل شوي دي. دا نه ده څرګنده شوې چې د ننګرهار او کونړ پیښې سره تړاو لري او کنه، خو چارواکو ویلي چې افغانستان د پوځ هلیکوپټرې د سیمې د ګزمې پر وخت لیدل شوي. د ډیورنډ په کرښه موانع ایجادول د افغانستان د پخواني حکومت او اسلام آباد ترمنځ د ترخو اړیکو یو له دلیلونو څخه و. دغه پیښه ښیي چې دا موضوع د اسلام آباد سره د نږدې اړیکو درلودلو سره سره د طالبانو لپاره هم مهمه ده. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.